حال ځان خبر که کسته سته که نسته نسته په حال ځان خبر که کسته سته که نسته نسته یا کلاش یا کلندر سه کسته سته که نسته نسته. اوس د بلې وینا دپاره د بلوچستان امن جرګې محترم لالا یوسف غلجي ته خواست کوم چې دی راشي تاسو ته خپله وینا وړاندې کړي. محترم یوسف لالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله تر ټولو لوی دی. د الله مهرباني خپل طاقت دولت ورڅاله کې مګړ د ټولو د مخ زه د احمد خان او د ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی د داسې شاغلو مشرانو هغه ورځ مانځي او د دوی تاریخ بیانوي. د احمدشاه بابا یو شعر دی وای واړه یو دی که غلجي که ابدالي دی وای واړه یو دی که غلجي که ابدالي دی ښه هغه چې د زړه شیشه صفا ده. پښتانه بیا وایي دولت راواخه تر ځان قربان که ځان راواخه تر عزت قربان. زما خو دا سیاسي مجلس نه دی زده خو دغه یو ګای سوچ و فکر را پیدا سي چې دا میرویس نیکه احمدشاه بابا الله خان غازي نور داسې مشران دا به یو لس و شل پنځوس کسان راټول شو لښکر به یې جوړ کړي دهلي به هم پته کوي تاشکند به هم پته کوي اصفهان به هم پته کوي. اوس موږ د هغه لمسیان یې ولیده 2 کیلومتره جنګي قیدیان چې چا ته تا کلمه ور زده کړې د هغه فارغ چوک راکښته کړی وای شناخت کارت یې کاوه. نور دغسې حقیقت ستونزې موږ ته لرو. زما یو خواست دی یو اپیل دی یو ناپوهنه سوال دی. زما د سیاسي پارټیانو ته دا یو خواست دی چې دوی پښتو سیاست سره جلا کړي. د موږ ته مشران پښتو و سیاست نه و د سیټ اسره یې نه وه د سینټري اسره یې نه وه. موږ به حقیقت سره بیانوو. موږ چې د دا ځای د ام پی د ایم د سینټري سیټ اخو تر هغو چې کینټ ته ور نه سو الادیتا ته رام وان نه کړو موږ دا سیټ نه سو اخیستی نو بیا به مننم د هغو کوو. دا پښتانه دي تر سیټو تر سیاست بالاتر سوچ وکړي. زما دې په خدای قسم یو کال دا په سیاستۍ ماتله کوي پښتو رامخته کوي بیرته به د هغه د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه تاریخ راز باندې کېږي. یو څه ما دا تاسې پښتانه والله ډېر سیالان خلک یاست. دا خلک غول خوري چې پښتون د پیسو زوی دی. دا خلک ناجایزه وایي چې پښتون اتفاق نه کوي. والله پښتون ښه اتفاق کوي پښتون ښه دغه کوي. که احمدشاه بابا تللی دی که میرویس نیکه تللی دی خو دغه قومونه ورسره ملګري د پنجاب خلک نه دي راوستلي. اوس موږ ولې داسې کمزوره شولو؟ دا زموږ د کمزوري وجه څه شي ده؟ موږ هغه خپل ذاتي مفادات رامخته کړی دي پښتو مو شاته کړی ده. نو زما دا خواست و اپیل دی چې پښتانه دې راولاړ سي اول دې د خپل د پس بدنیتیانې سره ختمې کړي. دا قبایلي جګړې دي اوس په ګلستان کې دي نو چې د ګلستان د قبیلې ته سره یو نه کړې ته به څنګه پرمختګ کوې؟ دا اول د پښتون راولاړ سي دا د خپل پس بدنیتیانې دې ختمې کړي. د پنجابي د فوجي د بل د دغو کار کول والله اسانه دی چې تر هغو ته یو ځان سره یو ځای نه کړې تر سیاست بالاتره سوچ فکر ونه کړې د پښتانه د مستقبل سوچ ونه کړې دغه د الادیتا او د پنجابي او د چودري غلام به نو نور وخت مو نه اخلم زما هم نور خبرې نه دي زه دغه بیا لنډ و ګڼ سره راوګرځوو. دغه یو اپیل مې دی دا سیاسي مشران ناست دي تاسې راځئ وروره تر دغه سیاست بالاتر څه د پښتو دپاره سوچ وکړو. زموږ ستاسې مشران د ایمنې د ام پی د سینټري د سیټ دپاره نه دي جنګېدلي هغه د پښتو دپاره جنګېدلي
وروره که تاسې دا سیاسي خلک باید پښتون اتفاق نه کوي یا ټولنه نه کوي تاسې غږ وکئ انشاءالله یو قبایلي طرز بیا موږ درته برابرو میدان نه در خالي کوو دا هم درته وایو نصرالله جانه چې سخت ځای هغه سخت ځای و موږ ته رایله چې هغه د جاکټ ځای هغه د سر ورکولي ځای هغه د قربانۍ ځای پر هغه ځای موږ ورمات اوس موږ دا خپل یو چم نسو کولی بابا بیا به وایي کار یې خراب دغه د چمن پر لت دی دې ته موږ باید چې د چمن لغړیان ووایي دا د پښتانه دي د پښتانه کاروباریان دي ولې دا موږ په سپکنامه یادو لغړی مطلب چې نو چې زه لغړی کومه نو پنجابی به بیا چې ورته وایي دا د پښتانه د چمن مشران پښتانه دا د چمن پښتانه د دوه سره چې کومې ستونزې مشکلاتونه دي او پر دغه بارډر موږ تاسې خوندې مندې کوم ځایریږي او بېعزته کېږي د دې دپاره د پښتون سوچ وکړي د افغانستان اسلامي امارات ته وایم چې وروره ته هم د مچه سره ډنډه مه ګرځوئ د نجونو تعلیم یې لکئ پر تعلیم دې زور ورکړي او که دغه شیان ته نه کوې نو موږ هم تا بولو چې ته پښتونکوشه پالیسي لرې موږ به دلته هم وروره که دا پښتانه مشران سیاسي مشران نه سره یو کېږي بلکل دا پښتون به بیا ورځ دا ووایي چې تاسې هم د یو چا سره ملاو یاست ولې ته به اول تر خپلې نفسي تقاضو تېرېږي که د یوې پارټۍ د بلې پارټۍ سره نه لګېږي د بلې پارټۍ د بلې پارټۍ سره نه لګېږي نو زه د پنجابي څه ګیله وکړم ته یو څه پنجابی بیا ګوره نو نور وخت مو ناخم کور ودان خصوصا د احمد خان د ملګرو د دا رقم غازیانو شهیدانو ورځ ماندل دا پر موږ ته فرض او باید چې موږ د دوی په قدم باندې ولاړ شو دا د دوی د نوم روښانه کېدل د دوی د تاریخ ژوندی کېدل دا نه دي چې موږ رالو دلته سیمینار دی خبرې دې ومو کړلې د دوی مبارزې هغه د دوی جدوجهد باید چې موږ تاسې پر مخ بوځو کور ودان علامه آباد لره که پر چا یو خبره ترخه لګېدلې بخښنه دي نو زموږ وروره ولاړ زړه مو زور راکوي چې دلته په دا ښار کې ګورو و دا د کډوال دي وروره خبره وره یو ایرانی بلوڅ دې ولیدی چې ور واړوئ بنګلادیشی دې ولیدی بنګالی دې ولیدی هندوستانی دې ولیدی کم یو دې ولیدی چې ور واړوئ ازبک دې ولیدی هزاره دې ولیدی ورته په دا کام کې یو څوک نشته خالي پښتانه ګیر کړي که پښتون دا وایي چې دغه افغان کډوال دې ولاړې زه خو د دا ځای لوکل یم په لازم مې ده وروره په خدای چې په اکریز په 22 ګریډ په 18 ګریډ ګرده که نصرالله خانه تا ته معلومیږي تو خدای تاسې نه یې سیرغمل په دغه اسمبلۍ تاسې خبره کولی چې کم ستا زړه یې ګرده اوس د شوګر د بلډ پریشر ناجوړه شوه ولې دننه مو جذبات یې په خوله یې نه سئ راوستی وروره د دې علاج دغه دی نصرالله خان که محمود خان دی وروره مشر دی سلام دی که بل مشر دی که بل مشر دی که بل مشر دی پروا نه لري تیر بیر سره وکړه کوشش وکړئ ملا د ځان ملګری یو خو دا ملا نه که د موڅه ټیکس اخلي جرا ورکوو خیر یې نشته بابا دا خیر و ملا د پښتانه ملا دا خیر دی په پښتانه ګډ ته خیر چیرې په پنجاب ګډ کور ودان سلام علیکم